هلمند ولایت کې د سره صلیب ولایتي دفتر مسؤلین وايي روان 2024 میلادي کال کې تر دې مهاله شاوخوا 13,000 معلولو کسانو ته بیلابیلو برخو کې خدمات وړاندې کړي او لا هم هڅه کوي چې د برخه کې معلولو ولسونو ته خدمات وړاندې کړي. د مسؤلینو په خبره د هلمند د سره صلیب اورتوپیدي مرکز کې د هلمند د سربېره د کندهار، اروزګان، زابل، نیمروز، فراه او دایکنډي ولایتونو څخه مرته ناروغان راځي چې همدلته درملنه ترسره کیږي. په 2024 کال کې چې کوم خدمات موږ وړاندې کړي دي حدودا مریضان چې موږ کور کړي دي په 13,000 مریضانو ته رسیږي د کال د سره تر سپتمبر اخره. نو یو میاشت لا پاته ده چې تعداد او ارقام زیاتیږي. مریضان مختلف مریضان دي. یو هغه خلک دي چې موږ مصنوعي غړي ورته جوړو، دوی خپل پښې یا لاسونه د لاسه ورکړي دي چې د هغو دپاره مصنوعي غړي دي چې هغه عضو چې د لاسه ورکړی هغه د هغو جاګوزین کېږي. یو بل وسیله لرو چې هغوی ته موږ ورتوز وایو، هغه خلک چې فلج دي یا د پولیو په ذریعه باندې یا مرمۍ لګېدلې په ملا باندې نو پښې کنټرول نه لري، د هغو دپاره ورتوز موږ فراهم کوو چې هغه ته موږ اسیسټیو ډیوایس یا کومکي وسایل وایو. له دې سره هم مهال هغه معلولین چې د هلمند سره صلیب د اورتوپیدي برخې ته د درملنې او مرستې لپاره راغلي د خدماتو یو خوښ دی وایي وړاندې تر دې چې د بدن مصنوعي غړي ورته نه و جوړ سوي د بیلابیلو ستونزو سره لاس او ګریوان و چې د مصنوعي غړو د جوړېدو وروسته یا د ستونزې تر یو بریده حل سوي. دغه معلولین زیاتوي ژوند یې له ډېرو ستونزو سره مخ دی، دولت باید ورسره مرستې او همکاري ترسره کړي. د دې څخه ډېر خوشحاله یم. د دې څخه یو جان مننه چې دا خدمت کړی دی او دا معیوبینو ته دا خدمت کړی دی چې دا ما ورو معیوبین دي، دا نور معیوبین دي ګډه سره ستړي دي. نو دا بس په دې کې به ډېر وسایو چې دغه کړو موږ اخته یو که دا خلک هر سړی خو په ژوند باندې ډېر خوشحاله وي. نو په دغه حالت کې موږ وویشتلو، په جنګ په مابینځ کې راغلو، جنګ شروع، موږ را روانو راوتلو، نو زه ولګېدم پر همدا باندې وویشته شوم. دغه حالت ته ورسېدو. مایوسه خو نو ډېر یو مایوسه یو صرف مایوسه شروع نه یو کومک ستاسو. د یادونې وړ ده چې د ډسمبر میاشتې درېیمه په نړۍ کې د معلولیت لرونکو کسانو په نوم لمانځل کیږي. دغه ورځ په 1992 میلادي کال کې د ملګرو ملتونو عمومي مجمع لخوا د معلولیت لرونکو ورځې تر نامه لاندې ولمانځل شو چې اوس مهال هر کال د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې لمانځل کیږي. شاولي زرمل، امید رادیو، هلمند.